خوشبختانه چې دا یو ښکلی زیری ده د لغمان د خلکو د لوګدوسونو لپاره. تا د فرصتونو یادونه وکړه. خوشبختانه چې که چیرې دغسې لمریزه برېښنا په لغمان کې ترتیب ورته جوړیږي نو پر دې مطمئن یو چې انشاءالله په ډېرو عرصو کې لکه اقتصادي عرصه کې به موږ شرکتونه زموږ وړې وړې فابریکې نور شیان به پکې فعالیت باندې پیل کړي. هغه ستونزې چې دې ولس ورسره درلودلې تجاران درلودلې هغه به ټول په ټوله معنا باندې حل کېږي. کله چې حل کېږي دلته کاري فرصتونو ته زمینه مساعدېږي. کله چې کاري فرصتونو ته زمینه مساعده شوله زموږ ولس پر پښو باندې درېږي، فکرونه رغېږي، فکرونه پراخېږي او بالاخره موږ د دې توانایي پیدا کوو چې د خپل ولس نور هم پیاوړی کړو، قوي کړو. د دې ترڅنګ کله چې دغه لمریزه برېښنا څخه موږ استفاده کوو، شین لغمان چې په ټول افغانستان کې نوم لري، دا هغه لرګي او ځنګلونه او شنې درې چې لري د هغه لرګیو د قطع کولو څخه به موږ خلاص شو. په چاپېریال باندې به مو ځانګړی تاثیر ولري، چاپېریال به مو ښکلی پاتې. موږ به له دې عرصې نه په دې نوې ټکنالوژۍ پر اساس باندې موږ به د کورونو ضرورتونه همدارنګه د خپلو روزمره ضرورتونه به په برېښنا باندې حل کوو. په صحت برخه کې موږ هم انشاءالله پر دې مطمئن یم چې د دې برېښنا له برکته به صحت برخه کې هم پرمختګ کوو.